ډېر وخت مخکې خبره ده، په یوه ځنګل کې یو سپین زمری اوسېده. د هغه د عقل، هوښیارۍ او ښه چلند له امله ټولو حیواناتو هغه د ځنګل پاچا ټاکلی و. د ټولو حیواناتو سره یې ښه دوستي وه، خو له څو مودو راهیسې یو لیوه د زمري ډېر خدمت شروع کړی و. باچا صاحب دا وینې، ستاسو لپاره مې ښکار راوړی. زمری پوښتنه وکړې، دا دې له کومه کړی؟ لیوه وویل، له ګاونډي ځنګل څخه مې ښکار راوړی. زمری حیران شو، عجبه ده، خو په دې کې وینه نسته. لیوه وویل، باچا صاحب فکر مه کوئ، په ناستې کې مو تیار ښکار په لاس راغلی، ډېر فکر ضرورت نسته. نیرو سوی او چینکو هوسۍ د ځنګل نورو حیواناتو ته وایي ځنګل کې څه روان دي. ټول حیوانات ورکېږي، هغوی د زمري حضور ته ورځي او وایي باچا صاحب په ځنګل کې عجیبه کارونه کېږي، ځینې ملګري مو ورک شوي. زمری خفه کېږي، زه به د دې حل پیدا کړم. هماغه شپه لیوه بیا زمري حضور ته راځي. باچا صاحب، یوه بله هوسۍ مې هم درته راوړې. زمری لا ډېر شکمن شي، عجبه ده، دا څنګه کېږي؟ بس له لږ فکر زمری لیوه وزیر اعلانوي. لیوه په خوشحالۍ کې وایي، اوف، اوس هر څه زما په لاس کې دي. خو د لیوه وزیر کېدو سره ټول حیوانات غوسه کېږي. باچا ولې لیوه وزیر کړ؟ دا خو تر ټولو مشکوک دی. په دې وخت کې چینکو هوسۍ ډېره خفه کېږي، ځکه دا بله ورځ د هغې بل ملګری هم ورک شوی و. هغوی پرېکړه کوي چې ټول حیوانات د زمري دربار ته ورځي او شکایت کوي. زمری نور شک ورلوېږي او باید زه دا موضوع خپله وڅېړم. زمری په پټه د لیوه تعقیب کوي، هلته ویني چې لیوه هوسۍ نیسي او د هغې وینې څښي. زمری وایي، نه، دا خو لیوه نه دی، دا په بل چا بدل شوی دی. زمری بیزو ته ټول حالت بیانوي. بیزو وایي، باچا صاحب، دا حتما کوم بد روح دی چې د لیوه په بدن کې ننوتی او د هغه د ختمولو لپاره پلان جوړوي. بیزو لیوه ته په نرمۍ سره خبرې کوي او هغه یوې ژورې کندې ته بیایي او بیزو هغه ورټېل وهي. لیوه چغې وهي، ومې ژغورئ، ومې ژغورئ، خو ناڅاپه د هغه غږ راځي، ته فکر کوې زه به مړ شم؟ زه نه مړ کېږم. زمری او بیزو حیران شي. روح ورته وایي چې څنګه د بدن نه وځي او بیا بېرته بدن ته ننوځي. زمری وایي، دا ډېر خطرناک کار دی، باید ژر یې ختم کړو. زمری بیزو ته وایي، یو نوی پلان لرم، ژر کنګا اوبه راوړه. بیزو ژر منډه کړي او اوبه راوړي. زمری لیوه ته وایي، ته نه پوهېږې چې موږ ستا په هر څه پوه شوي یو. لیوه راځي، زمری پرې برید کوي او کلک یې نیسي. بیزو اوبه ورکوي. لیوه هڅه کوي چې روح د بدن څخه ووځي، خو زمری ورته وایي، که دې هڅه وکړه همدا ځای دې ختموم. وروسته یې د کنګا اوبه څښي. له هغه څه د لیوه له بدن څخه رڼا راوځي او د بدن روح اصلي بڼه ښکاره کېږي. د هغه روح غږ راځي، زه آزاد شوم. د روح له ورکېدو وروسته لیوه بیرته عادي حالت ته راځي. ټول حیوانات خوشحاله شي او ځنګل کې بیا امن راشي.